خان بابا په پښتنو کې د ګوجر ځان ته بیل کوم وای او یو ملګری د صاحبزادګانو په حق له هم تپوس کړی دی نو د دې په حق له تاسو څه وایي لږ راته وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره ما تاسو ته څو پیرې ووي چې د کار کسب او لقب په بنیاد باندې قومونه نه دي. د قوم خپل تعریف ته که چېرته داسې وي نو بیا خو چې دی نو دا ټول چې د لرګي څومره کار کوي ترکاڼان هغه به ټول بیل قومي. که چېرته دغه لواران دي هغه بیل قومي. که چېرته داسې دا نور دغه دي که زرګر دی پلانې دینګړې او د دنیا کې چې چېرته موسیقي بس هغه بیا د یو قوم خلک دي. مسله دلته کې د کار کسب باندې چې دی او په لقب باندې قومونه نه جوړېږي. قوم دپاره ضروري څیزونه څه دي دا یاد ساتئ چې د هغه قبیلو د هغه خیلونو د هغه خلکو ترمنځ تړون ته قوم وایي. د چا چې په وینه کې نږدې تړون وي، د چا چې په ژبه کې نږدې تړون وي، د چا چې په کړه وړه کې په دود دستور کې دغه وي نږدې تړون وي. یا سړي د قوم به ځان ته ژبه خامخایي، ځان ته دستور به یې خامخایي. دود بیل بیل کېدی شي خو د قوم دننه چې کوم قبیلې د هغې به دود هم یو بل سره نږدې وي. دستور خو ډېر دغه خبره ده. نو مسله قومونه او په د کار کسب لقبونو دې کې ډېر فرق دی. د قوم خو به ژبه دومره حده پورې بیله وي چې هغه به د بلې لهجې برخه نه وي. که چېرته هغه د لهجه وي د یو قوم ژبه نو قوم نه دی ځکه چې هغه بیا د هغه قوم برخه ده. ځکه اوس ګوره که یوسف زی دي که نور دي که ترین دي که جدون دي پلانې نیګړې څومره چې پښتو وایي که لر دی که بر دی دا که ته وګورې نو پښتو یو ژبه ده. لهجې که بیلې بیلې دي خو مطلب ژبه یو ده نو دا قوم یو دی. نو قومونه چې دی نو دا داسې نه ده چې نن به زه چې دی نو دلته کې یو ملګری چې دی نو هغه یو روزګار کوي، سبا له به هغه بل روزګار شروع کړي، هغه بل قوم شروع شي. د بده مرغه د عقل نه مونږ چې دی نو کار نه اخلو، لږ د غور نه کار نه اخلو. قومونه چې دی داسې دي دا خو په ټوله دنیا کې څومره مطلب دغه کارونه کوي نو هغه به چې دی نو ګجر وي، هغه به د قوم ګجر وي یا د لرګي کار کوي نو بس هغه قوم به چې دی نو هغه یاره دا څه د کمکلتوب یو خبرې دي. قوم ما تاسو ته وي چې دا د وینې د ژبې د دود د دستور د دې هر سره تړون غواړي نږدې. قوم داسې نه دی چې هلکه تاسو په کار کسب او په لقبونو باندې دا قومونه دا نه جوړېږي. لږ کله کله مونږ بیخي د دغه نه تاسو په خپل هم چې دی د خلکو سره ملګرو سره پښتنو سره په دې ګپ لګوئ چې دا شیزونه داسې نه دي. که چېرته مونږ دغه کوو چې یاره بس هغه د دې خلکو په دغه باندې روان یو، دا خو دې خلکو ګوره چې انګریز راغو د هغه نه مخکې هم دا څیزونه وو. انګریز راغو هغه لږ داسې دغه کل دا ولیکل چې یاره دا بل قوم دی او دا بل قوم دی او دا بل قوم دی. وجه څه وه؟ د پښتون قوم تقسیم او د پښتون قوم په وسایلو خاوره باندې حکومت قبضه هغه لا جاری ده. هغې نه نورو خلکو هم فایده اخیستې ده، روانه ده. او مونږ د سره د عقل نه کار نه اخلو چې ګوره تر څو پورې مونږ متحد نه یو زمونږ به همدا حل وي. مونږ به بیل بیل وجلی کېږو، مونږ به بیل بیل خرڅولی کېږو، زمونږ په دغه به د هر څه به اغیار قابض وي. که هغه وسایل دي، که هغه خاوره ده، که هغه زموږ سرکاري چوکۍ دی. په لارو کوڅو کې به زمانه چې دی که نه هغه پردی سړی په پردۍ ژبه کې تپوس کوي چې ته چېرته ځې، ته څوک یې. دا هم د دغې نقصانات دي. زموږ د هسې کوشش څه دی مونږ چې دا لګیا یو چې مونږ د پښتنو ته ووایو چې هلک تاسو یو خلک یې، دا خاوره ستاسو ده، دا وسایل ستاسو دي، د عالمي دستور مطابق په دې باندې ولنې حق ستاسو دی. تاسو د خلکو تقسیم کړي یې. تاسو چې یو وای نو پښتونخوا ریاست جوړ شوی. تاسو چې یو وای نو تاسو چې په دنیا باندې چې د حکومتونو کړي دي. تاسو چې یو وای نو تاسو د جواب څوک نو خو هغې ته پته وه چې دا یو وي زموږ د دوی دا وسایل، موږ د دوی دا خاوره د دغه دا نه شو خوړی. نن
که تاسو تقسیم نه وای نو تاسو په دې دفترو کې به پردیس سړی ناست وي تاسو ته به خلکو وایي چې دا پلانې زموږ نه دی دا ستاسو نه دی دا ستاسو نه دی دا ستاسو نه دی ستاسو نو ستاسو په لارو کوڅو کې پردي خلکو په پردي ژبه کې تپوس کړی وي چې دا څوک او چېرته دی خو بده مرغه د دې هر څه نه اوس د خندا خبره خو دا ده که نه چې اوس مسله به یو کار کسب او لقب باندې مونږ قومونه جوړو او بیلو بلکې قومونه ماتو لګیو مونږ دا د دې قوم سره د دې پښتون قوم سره چې څه شوي دي هغه په یو ډېر په دغه سره شوي دي بده مرغه سوچ به ولا کول غواړي او دې ته به کار به هم کول غواړي چې مونږ د دې سخت نه د دې تقسیم نه د دې ارسن چې دا قوم رو باسو مونږ به دا خلک چې دی که دلته مشران دي که دغه دي دې ته به ویل غواړي چې ګوره که هر څه دي که زمونږ قبیلې بیلې دي که زمونږ دغه بیل دی که زمونږ هر څه بیل دي نو هغه خو مونږ یو قوم یو دا خاوره زمونږ ده دا وسایل زمونږ دي په دې خو که زمونږ نظریې بیلې دي زمونږ دغه دي ګوره که مولا دی که لیبرل دی که سیکولر دی که کمونیست دی که نیشنلیست دی که څه دی پښتون خو دی که نه دا خاوره خو ده که نه دا وسایل خو ده دي که نه دا په دې دفترو کې به دا پردی ناست وي چې دی متحد وي خو بده مرغه دا هر څه چې دی دی په دې غور نه کوي چې ګورئ دا بوکټي چې داسې مړ شو آیا چې دا بلوچ متحد وي دی په یو ځای باندې د خپل دغه دپاره ولاړ وی حق دپاره ولاړ وی نو دا بوکټي به داسې مړو داسې به وژل شوی و بده مرغه د دا څیزونه چې دی ګورئ دا جرمن که یو کېدل یو شول ولې یو شول هغه په قومي توګه جرمن وو مونږ ولې نشو مونږ هغه د خپل وسایلو قدرې چې دی نو هغه نشو پورته کولی ولې یار د زما په کور کې زما په دغه باندې ته ګنډتار څنګه اچې که انتظامی بیلتون دی هغه دې وي که نه څه فرق نه کوي ماته خو ته زما په خاوره باندې دغه څنګه غواړې یاره چې یاره ته دې خوا راوړې یا خوا ځې نو ته به چې دی پښتون څنګه په خپله خاوره باندې دغه روان دی چې یاره ته به چې دی نو ویزا اخلي او دا به اخلي هغه به اخلي بده مرغه زموږ د په منځ کې د اختلافاتو د وجې نه بل ته فایده ده کابس ته فایده ده بل زما په دفترو کې هم ناست دی زما په لارو کوڅو کې هم ولاړ دی او دومره خو کمال دی چې ګورې زما ژبه نه وي زما دود دستور نه خپلوي هم زما په خاوره باندې ما ته وایي چې زه به خپله ژبه وایم خپل دود دستور به کوم او ستا وسایل به خورم ستا سرکاري چوکو باندې به ناست یم ستا په حق به قابض یم خو زمونږ د اختلاف هغه فایده ده که نه مونږ په کار تقسیم شوي یو مونږ په کسب تقسیم شوي یو مونږ چې دی نو په لقبونو تقسیم شوي یو مونږ په بیا په قبیلو کې تقسیم کړي هر سړی د خپلې قبیلې دپاره غږ پورته کوي او هغه هم چې دی نو بس دغه خو بیا وجه ده که نه چې وزیر په وزیر باندې ټکېږي چې دی نو دغه مومن په مومن باندې ټکېږي مونږ متحد چې که چېرته مونږ متحد وی نو آیا دا به دا شی به نه وګورئ ښه دا زمونږ د دې تقسیم فایده چې دی که نه دا هغې هر څه ده زمونږ د دې خاورې د تقسیم وجه مونږ یو زمونږ دا تقسیم دی هغوی په کمال سره چې دی نو مونږ په ځان کې اخته کړي یو که چېرته مونږ یو موټی شو متحد شو نو سوال نه پیدا کېږي چې په مونږ باندې دلته یا په ټوله نړۍ کې چې دی نو هغه ظلم وکړي خو د بده مرغه مونږ خواهش کوو چې دغه مشر دغه ګوند ما دپاره غږ پورته کړي یا زما د نظریې سره ودرېږي خو دا نه وایو چې یاره زه د سره ودرېږم ځکه د خپل ګوند خبر وکړم د خپلو ملګرو خبر وکړم خپله خبر وکړم نو زه په نیشنل پارټۍ کې مې ما زه چې د پی ایم ایف کې مې ما زه پی ټي ایم کې مې ما ولې دا زما پښتانه وروڼه دي د دوی نظریه زما نظریه ده
اوس دا پوښتنه کول غواړم چې آیا د زما نظریه د دی ده، آیا دی دا غږ پورته کوي چې لامو تر باسینه پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ده. په دې باندې اولنې حق د دې په وسایلو، د دې په سرکاري چوکو نوکرو هر څه باندې اولنې حق د پښتو پښتون دی. بده مرغه مونږ ته پکار دي چې دیو بل سره ودرېږو، دیو بل ملاتړ شو، او دا اتحاد نه دی اتفاق. دا بګوره مونږ د دې جبر نه، د دې غاصبیت نه، د دې ظلم نه به مونږ خلاصوي. الله دې پښتون قوم متحد کی او په دې نړۍ کې دې د خپل دغه د پاره چې دینو دین د پاره، د خپل مملکت د پاره، د خپل دغه غټ کار واخلي. نو الله دې موږ متحد کیاره. الله پامان.